سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو. دا ویډیو خو به تاسې کتلي چې زمونږ یو افغان ورور د یو طالب سره مرکه کړې ده او زه یو خبره کوم چې څه کرې هغه به ریبې. جرنده که د پلار ده خو په وار ده او پښتون افغان هېڅکله چاته بدل نه پرېږدي. زما موضوع دا ده، اول در باندې دا ویډیو ملګري راډیو چې دا ویډیو هم در باندې ګورم، لیدلي به مې، خو بیا زما موضوع دا ده چې څه روان دي، څه به کېږي افغانستان کې، پاکستان کې. موږ همیشه افغانان ورونو د حق اواز اوچت کړی، د نفرتونو خبرې نه دي کړي، کنځلې بدې رد چاته نه ویو، نه د چا مور یادو نه د چا خور یادو، ځکه موږ وانې خپلې خویندې میندې درنې دي او زه هغه سړي وانې نالت ویم چې څوک خپله مور خور لري یا د بل مور خور یا فامیل ته کنځلې کوي، نو هغه پوه شه چې هغه بیا د خپل مور پلار نه دی پیدا، هغه بیا حرامي دی. نو اول دا ویډیو تاسې واورئ او بیا تاسې سره په تفصیل خبرې کوم او زما دا اواز خو به درځي انشاءالله، څه مشکل خو به نه وي. که دا ملګري دلته ماته خالي لیکلي چې اواز راځي خالي چې ماته ولیکئ. مهاجر تباه دی، خو په سعودي کې چې کوم د پېښور نه راغلي هغه مهاجر تباه دی، په دوبۍ کې چې راغلي هغه مهاجر تباه دی، په انډونیزیا کې چې اوسېږي هغه مهاجر تباه دی، په لاهور کې چې پالشتوب کوي هغه مهاجر تباه دی، په کراچۍ کې چې اوسېږي د پېښور خلک مهاجر دي هغه تباه دي، موږ تباه نه یو. دا تاسې دا ویډیو وربیا سره خبرې. پاکستان ته موږ کړی ده، د پاکستان د فدایي دپاره موږ کړی ده، د پاکستان د فدایي دپاره آماده ده، یعنی څه رقم پاکستان باندې حمله وکړي، پاکستان باندې د دغه لپاره هیچ اگه نوع یافتیم به خاطر حمله به پاکستان. میگه ما آماده. شما بین اینجا، شما بین خودش نام دارم که شما نام به خاطر خودتون به فدایی آماده هستید؟ نه، ما به خاطر جنگ به نام دادیم که ما برسه بریم بخیر پاکستان جهاد بریم ان شاء الله. پاکستان جهاد در پاکستان جهاد رواز؟ پاکستان کو یزید ملک از بیخی حکومتش مقاومش بیخی کفار است. څنګه دا قابلی کفار اوس عمل ته ډی جوړ کړي، کفار ماته اوسي نو غواړي چې کفار وسیات هم ورسو. میگن که کفار در اونجا یک عدل یا ایستگاه بر خود ساختن. میگن ما میخوایم که فدایی کنیم، این جوان آماده فدایی است که به پاکستان بره به خاطر که کفار میگه اونجا ایستگاه ساختن و این جوان میگه که ما آماده از این دقیقه ثبت نام کردیم که بر جنگ ثبت نام کردیم که هر لحظه نوبت ما برسه یا برای ما گفته شود بزرگا ما بریم به طرف پاکستان به خاطر از بین بردن کی کفار و یا مرتدین یا سری ما راه را داده، سری ما آمده بود وطن ما را اشغال کرده بود. ولی وار نمی‌دونیم از اینجا اختار میدیم که میایم بخیر این افغانستان تصفیه شود و نوبت شماست. بچه که پاکستان یهودی ملک است، کلی عیاشی ما رفتم 12 ماه دیر کردیم که کلی عیاشی فحاشات کلی در پاکستان دیدیم. عیاشی در پاکستان زیاد بود یا در افغانستان؟ کلی در پاکستان زیاد بود. بچه که در افغانستان هم بود، این ملک هم نظام شد الحمدلله و جور شد. ان شاء الله اگه جور شد بخیر برای پاکستان هم شروع میکنیم بخیر. شروع میکنیم. افغانستان کارام شود؟ دیگه طرف پاکستان شروع میکنیم بخیر. خورنو یو خو دا خبره به تاسې اورېدلي او دا ویډیو و چې څه کري هغه به ریبې، چې څه کري هغه به ریبې. دا خو معلومه خبره د افغانانو ورونو چې موږ دلته راتلو نیوکې م کولې چې ګورئ موږ د چا خلاف نه وو، موږ د ظلم خلاف وو، موږ د وحشت خلاف وو. یو خبره مې دا ښه واورئ، دنیاوال دې واوري چې افغانان هېڅکله غلامي نه مني. افغانان به یو ورځ یو مشکلات به لري، خو زه تاسو سره د لای په سر کې دا وایم، د لای په سر کې دا وایم چې د خدای په لحاظ باندې افغانانو ځوانانو، زه تاسو سره د یو افغان د یو پښتون په حیثیت دا وایم چې طالب له پنجابی مو یو پنجابی ده، دا لږ مې سمه ویل چې مشکلات هم لرو ده. که ته طالب له پنجابی وې دا خپل طالب ځانه پردی کې، که ته وایې چې طالب غلام دی، یعنې دا موږ کم دغه کوو چې یعنې موږ خو موږ ټول مشکلات لرو. که دا شل کاله ته حکومت هم موږ مشکلات لرو ده، وایي بل یو ګوته چې بل چاته نیسي یو څلور تا ته راځي. زما په د اووه کاله لایفونو کې یو ورځ ما نه دي ویلی چې طالب د پنجاب غلام دی، څوک دې ثبوت کړي چې ما ویلي چې طالب د پنجاب غلام دی. ما ویلي مشکلات لري، موږ هم مشکلات لرو، د اشرف غني صاحب حکومت هم د کرزي صاحب حکومت مشکلات او طالب هم مشکلات لري. ګورې یو سړی که اوبه ویسي اوبه هغه به هر بوټي ته لاس ورچوي. طالب همدغه امریکې را پیدا کړو، د همدې اروپایانو د امریکایانو زله طالب را پیدا کړو. خو دا خبرې موږ اوس یو طرف ته راځو په اصل دغه باندې موضوع باندې. موږ دا خبره کوله چې جنگ دلته را روان دی او جنگ به چېرته راځي؟ جنگ به پاکستان ته غځېږي، جنگ به پاکستان کې کېږي. ګوره موږ په اروپا کې ناست وو، موږ جنگ نه غواړو افغانان ورنو پښتنو. زما دا ساده پښتانه چې ته ماته ناست یو چې ته د ایروپ کې ناست یې نفرتونه غواړې. زه په ایروپ کې ناست یم، زه غواړم چې
افغانستان، پاکستان، ایران، انډیا، دا ټول ایشیا کنټري ملکونه داسې جوړ شي لکه د اروپا غوندې جوړ شي. ځکه زما دماغ دلته سیټ دي په دې کې، دا اروپا ینم، دا فرانسه ینم، جرمني ینم، نور ځای نه ینم. خو ته نه پوهېږې، ته پښتونه ته نه پوهېږې. موږ همدا ویل چې پاکستان د دې شي نه لاس واخلي. 45 کاله وشو، دا زما خبرې نه دي. ورشئ د پاکستان د جنرالانو، د پاکستان د سیاستمدارانو د ټولو خبرې تاسې واورئ چې هغه وایي چې دا جنرال ضیا د لاسه، د بوټو د لاسه، یا د نورو جنرالانو د لاسه، یا کیاني د لاسه، د پلاني د لاسه، د پیساني د لاسه، د مشرف د لاسه دا شی نه جوړ شوي. نو دا خو زه نه وایم، دا خو د پاکستان خپله جنرالان د پوځ مشران دا خبره کوي چې دا څومره ګروپونه، دا جنګي ګروپونه جوړ کړي دي، دا پاکستان جوړ کړي. نو زه به اوس نیوکه هم نه کوم. او موږ دا ویلي چې زه یو خبره کوم چې ته یو پښتون افغان سره یو زیاتې وکړي، یو ناروا ورسره وکړي، هغه بې عزته کړي، هغه په 50 ملکونو خرڅ کړي، هغه د هغې توهین وکړي، هغه تا ته بدل پرېږدي. دا به څنګه طالب وي چې تا ته به بدل پرېږدي؟ یعنې دا به خپل مور او د پلار نه پیدا، د افغان مور او پلار نه به نه پیدا چې هغه وخت تېر کړي. دلته تاسې وروره زنده باد او افغانستان هم زما دی او پاکستان هم زما دی. نن ستا په مخ څه شی پاتې شو؟ دا د یو طالب خبرې نه دي، دا د یو طالب خبرې نه، دا د ټولو طالبانو خبرې دي. دا واورئ، ټولو طالبانو په زړه کې دا اچولې ده. هغه هېڅکله طالب سره چې څوک جنګ کوي، جنګ ځان وجل دي. ځکه طالب ځان وژني او نور خلک ځان بچ کوي. څوک چې ځان بچ کوي هغه جنګ نشي کولی. څوک چې ځان بچ کوي هغه جنګ نشي کولی. موږ به همدا ویل چې د دې جنګي ماحول نه باید موږ ووځو. دا نه د افغانستان په خیر کې ده، نه د پاکستان په خیر کې ده. ګوره مخالفت ستونزې په هر ملک د یو بل ملک سره لري، مګر هغه د ټیبل یا د میز د لارې حل کوي. موږ نه غواړو چې خدای نخواسته په پاکستان کې بمونه والوځي، خودکش والوځي، هر څه تباه او برباد شي. ځکه زه یو مسلمان، زه یو پښتون، یو انسان، دا کوم د اجازه ځان ته ورکړم چې زه وایم چې بې ګناه خلک ووژل شي. خو زه دا پوښتنه لرم چې په افغانستان کې بې ګناه افغانان وژل کېږي، زما ملي اردو د منځه ځي، زما نظام تباه کېږي، زما مکتب تباه کېږي، زما خویندې میندې بې عزته کېږي. آیا زه بیا حق نه لرم چې دې مقابل کې غږ اوچت کړم چې ته ما وژنې، ته ما تباه کې؟ زه به تا ته داسې ناست یم چې زنده باد، زه به تا ته زنده باد ویم، که زه به د خپلو خبرو عکس العمل تا ته ښیم. دلته افغانان ورونو یو سیلاب را روان دی د جنګ. دلته په میلیونهاو افغان پښتون به بېروزګاره کېږي، دا به ټول خارج ته دي. د لر او بر افغان خبره کوم، د لر او بر پښتون خبره کوم. او زه په دا خبره په فخر سره کوم چې لر او بر یو افغان. دا خبره زه په فخر سره کوم چې دا ټکه پورې دا لوی افغانستان په دې کې که څوک مخالفت کوي، که کنځلې کوي، که بدې ردې کوي، لاس اخلاص او توره تېره. دا د افغان خاوره، دا د پښتون خاوره، دا د پنجابي خاوره نه ده. دا د افغان خاوره، دا د پښتون خاوره ده. همو تر اباسینه دا یو افغانستان دی. او دا به انشاءالله او تر هغه پورې دا طالب له مبارکین نه ورکوم چې مبارکه دې شي تا ازادي اخیستې. ځکه ټکه پورې دا اشغال دی وطن. دا مې په ویډیوګانو په هر شي نو ویلي